سلامونه دوستانو، کله چې موږ د خپل فیسبوک ته راشو، په فیسبوک کې غواړو چې یو څه اپلوډ کو او دوستانو موږ تاسو شیر کو او له هغې سره بیا موږ تاسو پښتو میوزیک دوستانو ولګوو. نو پښتو میوزیک سره نه پښتو سندره وي یا بل څه، مثلا راځو دوستانو تاسو ته ښایم چې نن تاسو یو ریل اپلوډو غواړو چې یو ریلز ویډیو دوستانو اپلوډ کو. په ریلز کې بیا موږ تاسو څه وکړو، د هغه ریل سره غو لګوو پښتو سندره وي یا داسې څیز. مثلا راځم دغه د یوه د کرکټ ویډیو دی دا راخلم او پورته آډیو برخه کې زه راځم دې سره غواړم چې یوه د پښتو سندره ولګوم. مثلا زه راځم د کرکټ ویډیو دی په دې کې زه ورته لیکم چې کرکټ سندره ما ته دوستانو نه راړوي. که زه راشم زه په انګلیسي کې ورته ولیکم چې کرکټ سونګ دوستانو. نو چې زه راشم په انګلیسي کې ورته ولیکم دوستانو په انګلیسي کوم کې چې هم نوم او پاسورډ ټول دوستانو ورکړه ایمیل بیا به تاسو سره راشي دوستانو دا تاسو راشي په داسې دوستانو سونګ راړوي دغه سند ویریفیکیشن زه چې ورته پښتو سندرې ولیکم هم نه راړوي. ورشه چې کوم ایمیل باندې تاسو پدې کې اوس اکاونټ جوړ کړه هغه ایمیل دوستانو تاسو را خلاص کړئ. زم راځم مثلا دغه ایمیل را خلاصوم موږ ته دوستانو پښتو سندرې هم نه راړوي. کله چې ایمیل مو را خلاص کړلو نو را به شي دا تاسو ته یو ایمیل راغلی وي نو څنګه تاسو به همغه ایمیل دوستانو ورته ورکړئ. تاسو کتلی شئ څنګه کسان کولی شي چې تاسو ته یو ایمیل راغلی چې هغه تاسو صرف ویریفای کوي کړم چې ویریفای کړم دوستانو تاسو اکاونټ پلے سٹور پر خلاص کړئ په ویریفای یور ایمیل باندې کلیک اخلو دوستانو ولیکئ موږ منتظر کیږو دوستانو ترڅو دغه موږ ته ویریفای شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه بالکل سکسسفول شو ویریفای شو دوستانو. نو څه موږ تاسو کوو بیل شاده دوستانو خپل صفحې ته ورځو ترڅو خپل صفحې دوستانو تاسو ورشو موبایل کې تاسو ډاونلوډ کړئ کنه چې ډاونلوډ کړ دوستانو را به شي سکیور وی پی ان به تاسو په خپل موبایل کې دوستانو را خلاص کړئ. لږ مونږ نظر کېږو تر څو دغه وی پی ان مونږ سره را خلاص شي تر څو دغه کانیکټ شي. کله دوستانو دغه مونږ تاسو کانیکټ کو ښه راځم زه دغه وی پی ان سره کنیکټ کوم. دغه وی پی ان بالکل له مونږ سره کنیکټ شو. اوس بیرته راځو په دغه اډ میوزیک باندې کلیک اخلم. راځم پورته سرچ کې دوستانو ورته لیکم چې کرکټ سندرې دوستانو یا یو ځل داسې دوستانو تاسو به داسې ترې بیک شئ او دوباره به بیرته بیا دغه فیسبوک ته دوستانو تاسو ورداخل شئ او ټول به داسې ترې وځئ ترې ختم به یې کوئ او بیرته به دوستانو تاسو بیا ورداخل شئ. کله چې بیا دوستانو تاسو ورداخل شئ نو اوس راځو بیرته هم دغه فیسبوک را خلاصوو. په دې کې ریلز ته راځم او دغه ویډیو را اخلم دغه میوزیک ته دوستانو راځم دغه میوزیک کوم او دغه اډ میوزیک دوستانو انتخابوم. مثلا زه اوس ورته لیکم. اوس تاسو کولی شئ په پښتو انګلیسي دواړو کې ورته ولیکئ چې کرکټ یا مثلا دوستانو افغان کرکټ سونګ. کله دوستانو دا ولیکل تاسو کتلی شئ اوس موږ ته د کرکټ سندرې دوستانو راځي چې هغه هم زیات سندرې دي. نو تاسو که راشئ دلته اوس ورته ولیکئ چې پښتو سونګ. موږ تاسو ته دوستانو څه کوي موږ ته به د پښتو سندرې هم راړوي په دې ځای کې دوستانو تاسو کتلی شئ. اوس که تاسو راشئ په هغه کې هم تاسو کولی شئ په پښتو کې هم دوستانو ورته ولیکئ پښتو کې هم ورته ولیکئ چې کله مو دوستانو ورته ولیکلې پښتو کې هم تاسو ته راړوي. خو ډېرې چې دي هغه دوستانو بیا تاسو په انګلیسي کې ورته لیکئ ځکه چې په انګلیسي باندې ستاسو ته بیا زیاتې سندرې دوستانو راړوي. اوس پښتو سندره تاسو چې ورته ولیکئ درته راړوي خو کمې وي ډېر. نو که تاسو په انګلیسي دوستانو ورته ولیکئ په انګلیسي باندې بیا تاسو ته ډېرې ویډیوګانې ډېرې سندرې دوستانو راړوي. نو دا چې اوس مهال زیاته ستونزو سره خلک مخامخ دي چې وایي چې موږ ته په سټورۍ کې یا پښتو سندرې نه راځي یا په ریل کې پښتو سندرې نه وي. نو سوپر وی پی ان کانیکټ کړئ تاسو ته بیا دوستانو سکیور وی پی ان یا سوپر وی پی ان هر یو چې وي دوستانو کانیکټ کړئ. شاید هر وی پی ان چې وي تاسو لپاره کار وکړي دوستانو. نو تاسو چې هغه کله کانیکټ کړ نو تاسو ته بیا هره سندره دوستانو په دې کې
راځي او تاسو کولی شئ په خپلو ویډیوګانو باندې دوستانو ولګوئ. تاسو کتلی شئ پښتو کې چې ورته ولیکئ جاوید امیرخیل، پښتو کې هم درته دی، په انګلیسي کې هم دوستانو وي. هر ډول سندره تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ همغه سندره دوستانو بیا انتخاب کړئ او تاسو یې دوستانو بیا کولی شئ چې پرې ولګوئ. مثلا زه کرن خان ورته لیکم. کرن خان چې ورته ولیکو دوستانو، کرن خان هم موږ ته دوستانو دغه سندرې راوړوله. راشئ اوس به تاسو وګورئ دغه دی، دغه زموږ سندره شوله دوستان. تاسو کولی شئ اوس دې نه ریلز هم جوړ کړئ، ترڅنګ په سټورۍ هم ولګوئ، هر ځای تاسو کولی شئ دوستانو. په سټورۍ کې هم همدغه طریقه کولی شئ چې په همدغه طریقې باندې دوستانو دغه کومه ویډیوګانو نه به تاسو سټوري لګوئ، په دې باندې کومه پښتو سندرې نه راځي هغه ستونزه دوستانو تاسو حل کړئ. نو دغه په ډېرې اسانۍ سره دوستانو تاسو کولی شئ. نو زه ویډیو نور نه اوږدوم دوستانو، ویډیو تر همدې ځایه لنډه شانې طریقې مې درته وښودله چې څنګه کولی شو دغه پښتو سندرې دوستانو موږ تاسو ور پیدا کړو او په خپلو ویډیوګانو باندې دوستانو ولګوو. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښ